قلب او قاف لام بني دا د انسان په وجود کې د څه ټوکړه ده چې د الله نبی فرمایي اذا صلحت صلح الجسد كله کدا زړه سم شو دا ټول بدن بر د سميږي ګرده غوګونه دي ګرده سترګې دي ګرده مازغه دي کخپه لاس دي ارسه بس استعماليږي هو اذا فسدت فسد الجسد كله کزړې ښاشه او زړې خراب شو نو بیا د الله نبی فرمایي ټول بدن به خرابيږي الا وهي القلب بدن کې دغه ټوکړه صدا دا زړه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والاتقوا ها هنا التقوا ها هنا د زړه ته او د سینې ته به اشاره کوله چې ګوره تقوا دلته تقوا دلته تقوا دلته د زړه تقوا دا د کامیابی تقوا ده دا ما چې کومه د سورته عمران آیت ولستو په دې کې الله مونږ ته دعا خوده ده چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اے الله زمونږ ړونه کاګه مکه رستو د هدایت نه دړونو د کېدلو نه موساتي ځکه د جهنميان مبارک الله فرمایي فلما ازواغ الله قلوبهم چې کله دیو کاګه شول د حق نه الله ړونه کاګه کړل کله فرمایي صرف الله قلوبهم الله داړونه واړول نو مؤمنانو ته الله دا دعا کوي چې دا دعا کو چې لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب یا الله دړونو د کېدلو نه موساتي موږ ته رحمت را نصیب کړي او ته وهابي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دعاګانې کړې دي نو پاره کې به یو دوه دعاګانې ډېرې کولې یو دعا دا و چې یا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اے دړونو مضبوطون کیا زمونږ ډونه په دین باندې مضبوط کی اسلام باندې او دویمه دعا به دا کوله یا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اے دړون کو اړون کیا زمونږ داړو خپل طاعت طرف ته واړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د دې زړه د مثال دی لکه کما د مرغۍ پاڼه یا یو پوستکه چې په اوار ازمکه باندې پروتي چې باغې باندې سیری لګي دغه پاڼه خوځي راوړي وې د قرنګ دا زړه دی او دا به فرمایل چې داړونه د الله په ګوتو کې دی یقلبها کیف یشاء الله یې څنګه وړه قشانه اړې راړي صحابه کرام او زل د نبی رسول الله نه تاسو کو صحابه تاسو کو د الله د نبی نه چې اي الناس افضل په دې ټول انسانانو کې غوړه خلک کوم دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل هغه خلک غوړه دي صدوق اللسان مخموم القلب چې یو خلص سمې د خلونو رښتیا وي دروغ نه وي چغلی نه کوي جبه سي استعمالي جبه او دویمه در صحابه په مد الله رسول ته مخموم القلب سمانه ده صدوق اللسان هم پیژنو چې په جبه باندې رښتیا وي خدا مخموم القلب څه شي دی نو د الله نبی په مل هو التقي النقي لا حسد ولا غل دا غړه دی چې کې تقوی پای کې پریزي پای کې حسد دی پای کې مقابله